الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک بشمیر مخلوقات پیدا کړي دي په دې بشمیر مخلوق کې انسان ته ډېر لوی شرافت او عزت ورکړي دي دته اشرف المخلوقات وي عقل فکر یې ورله ورکړي دي د انسان غیر دا نور حیوانات نباتات وغیرہ دغه د الله مخلوق دی خو هغوی له عقل نه دی ورکړي د دې وجې نه دغه نور مخلوق چې دی نو مکلف په شریعت باندې نه دي د شریعت احکام دوی ته متوجه نه دي منځ روژه حج زکات وغیرہ په دې حیواناتو نشته په دې ونو بوټو کاڼو دی باندې منځ روژه حج زکات وغیرہ نشته البته دونه فکر الله ورکړی دی چې دوی الله پیژني هر یو شی که کاڼی دی او که بوټی دی که یو ذره ده دونه فکر الله ورکړی دی ته شعور وی شعور یې دومره ورکړی دی چې دی په الله پیژني او دا دغه شعور په وجه باندې دوی د الله ذکر هم کوي او د الله پاک حمد و ثنا هم وی هر یو شی حمد و ثنا وی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ داسې یو شی نشته چې هغه به د الله پاک حمد و ثنا نه وي یعنی هر یو شی حمد و ثنا وي نو په دې شي لفظ کې د حیوانات هم راغلل حیوانات هم حمد و ثنا وي بیا په دې حیواناتو کې دا خر چې دی نو دا ډېر ناپویه حسابېږي خر ناپویه دی د نورو په نسبت ناپویه دی نو چې کم انسان داسې دا کم عقل توب کارو کې نو خلک وي دا خو خر دی دا خو یې د خرو کار وکړه یعنې د ناپویه خلکو کار یې وکړه نو ګوره خر چې ډېر ناپویه په حیواناتو کې حسابېږي نو ده کې هم الله څه پویه اچولې ده دی د دوو مالکانو دی یو د مالک حقیقی دی الله او دویم د مالک مجازی دی انسان
دا خر دې د چا انسان په ملکیت کې د خدا ملکیت مجازي دی او دویم مالک حقیقی دی نو دې چې چا ساتلی دی هغه ولا خوراک سکاک ورکوي اوبه غیا وغیره ورکوي نو ګوره دا انسان د دې اوبو او د غیا مالک نه دی دام د الله دی دا انسانم د الله دی د خرم د الله دی د خوراک سکاکم د الله دی خدا انسان دومره وکړي چې د خدای پیدا کړی شوی د خوراک سیز د دې خر مخې ته کېږدي او دی یې وخوري بس دغه خدمت وله وکړي بیا دا خر چې دی نو د دې مالک خدمت کوي نو هر څومره بار چې پې وړي نو هغه بار وله هر ځای ته رسوي دا انسان یوازې دا بار بالکل نشي وړی په دې غریزو علاقو کې ښه ګړندې رواني د پاسه پې درنه بوره هم پرته وي او په دې غریزه علاقه کې دې ښه ګړندې رواني منډه وي بنده نشي تللی او دا خر پکې منډې وي رواني که دې بنده ته دا دوه منې بوره هم ور په سر کې دی به څوک یې نشي وړی او دا خر یې والا ښه ځای ته ورسوي که معمولی رفتار کې کمې راغې نو چوکا یا چابک ورته ونیسي او ښې وډبوي خو ته چېرته مخ نه دی راوړولی چې نه که ولې مې ویل دا پیټ یې ډېر دروند دی نشم تللی مخ یې نه دی راوړولی او چېرته انکار یې هم نه دی کړی نو دا خر د مالک مجازي خدمت کوي والم ورسره خوري انکار نه کوي مخ نه راړی او د مالک حقیقي چې الله دی داغه حق ادا کوي و ان من شیء الا یسبحو لاندې دا خر د مالک حقیقی ذکر کوي حمد و ثنا وي نو خر د دوو مالکانو حق ادا که د مالک حقیقی او مالک مجازي دواړو اوس د په مقابله کې یو انسان دی چې دې د بل چا ملکیت نه صرف د الله ملکیت دی د یو مالک د دویم مالک یې نشته د خر دوه مالکانو مالک حقیقي او مالک مجازي او د دې انسان یو مالک دی الله دویم مالک یې نشته نو دې د دې یو مالک حکم پوره نه کوي د هغه حق نه ادا کوي چې الله ورته وایي عبادت وکړه نو دې یې نه کوي د الله حکمونه نه مني الله چې د کم کار نه منې کول کوي نو دې هغه کوي نو اوس فکر وکړه فیصله وکړه الله عقل درکړی دی چې د دوو مالکانو حکم مني نو هغه ښه دی او که د یو مالک هم حق نه مني نو هغه ښه دی نو عقلمند وایي دا خر ښه دی ځکه د دوه مالکان دي دواړه رضا او خوشحاله ساتي او د دې انسان چې دی د الله حکم نه مني نو دی د خر نه خراب دی د ده درجه ښکته شوله اولئک کالانعام بل هم اضل دا کافران انسانان چې د الله حکم نه مني دغه کافر انسان اولئک کالانعام دا خلق د دې چارپایانو په شانتي دي د ډنګرو په شانتي بل هم اضل بلکې دی د دینم بدتر دی چې د الله حکمونه نه مني دی د دې ځناورو نه بدتر دی نو دا انسان خدای خپل عبادت له پیدا کړی دی لکه یو زمیندار هغه خرم ساتي غویم ساتي نو په دې خر او په دې غوی باندې د زمیندارۍ کارونه کوي بار پې وړي داسې زمیندار به چېرته ني چې هغه خر او غویې ساتلی کار پې نه کوي او صرف خوراکونه وله ورکوي داسې ناپوهه زمیندار چېرته نشته بیکاره خر څوک ساتي نه غویې نه ساتي وی خر غوایه خاون ساتي د بار د پاره نه چې خر څوک کینوي په تخ بالا خر غوایه خاون ساتي د بار د پاره نه چې خر څوک کینوي په تخ بالا او ته بنده خدای پیدا کړې بندګۍ لا
نه چې تا باندې خوروي غوښې حلوا دې دپاره نه پیدا چې بس دا قسم قسم خوراکونه دا به د دنیا کې پیدا کېږي او ته به یې خورې غوښې به خورې او حلوا به خورې او دا نور ترسکون څیزونه به خورې دې له نه پیدا بلکې تیم عبادت له پیدا کړی دی ته بنده یې خدای پیدا کړې بندګۍ له نه چې تا باندې خوروي غوښې حلوا زندگی از برای بندگی است دا زندگی چې نو دا خو د بندګۍ دپاره ده عبادت دپاره ده او زندگی بے بندگی شرمندگی است زندگی چې دی کې بندگی نه دا خو بیا شرمندگی ده بے خوندی ده نو د دنیا دا جن دی کې د هر چا امتحانات دي که ښه سړی دی او که بد سړی دی د هر چا دپاره د دنیا زندگی بطور امتحان الله پیدا کړي بے شمیره نعمتونه یې دله درکړل د کم شي تا سره کمې دي سترګې خدای درکړي ده ویړه دنیا پې ویني یو انچي سترګه دی ده او ټوله دنیا پکې ښکاري که په ځمکه ګورې نو په ځمکه د هر څه ویني او که اسمان ته ګورې نو د ځمکه او د اسمان ترمنځه فاصله څوک ناپکولی نشي خو اسمانه پورې دی په نظر لګي په دې یو انچي ځای کې تاله دور نقشې الله اچي یو طرف ته وګورې ټولې نقشې یې راښکلې ستا دماغ ته یې ورسولې بیا دې بل طرف ته که ته دا په ځای پاتې شو د بل طرف نقشې یې ټولې راښکلې نو که دا یوه سترګه کمزورې شوله نو بیا که ستا دا ټوله دنیا وي نو ته دا دنیا د سوکوالي خو دا یوه سترګه دې راله ټیک کړي یو جهازران کپنی مالک چې جهازونه جوړوي دا به څومره مالداري جهاز جوړوي او خرڅوي څونه به مالداري نو د جهازران کپنی مالک دی او د هغه د سترګو دا برنی حصه ده دې کې چې کوم نري نري رګونه دي اعصاب هغه کار پرېښوده نو دا پرده دې په خپل اختیار پورته کولی نه شو راښکته شي داسې نو بس دواړه سترګې پټې دي هر وخت یې پټې دي د سترګې نو کله چې دې سترګې پورته کول غواړي نو په دې سلوشن ټیپ ولګي نو دې تندي پورې اوچتې وتړي نو چې کومې پورې دې لیدل غواړي نو بس دا سلوشن ټیپ باندې بره لګولې دي نو دې ګوري خو دا سترګې چې په خپله رپي را رپي نه نو دا هوا سره اوچیږي چې اوچې شي نو بیا تکلیف دی موږ خو سترګې غړو خو ښکته پورته کوو نو دې سره دې له نوې اوبه راځي نو دا ګولۍ سپوره نه ده که دا سپوره شو نو دا زخمي کېږي اوړي روړي دا ګولۍ په دې ډوغل کې پرته ده اوړي روړي قدرتي دی ته پیپ راغلی دی دې له لږې لږې اوبه ورکوي نو دا لمده ده که دا اوبه پې بند کې دا به اوچه شي او رګړ سره به دا وسولېږي دا به خرابه شي زخمي به شي نو دا قدرتي ښکته پورته کېږي نو چې کله دې دا سترګه داسې بره ځان ته اوچته کړي نو بیا پې هوا لګي نو مخامخ اوچه شي نو بیا یې راښکته کړي نو هغه وایي ما سره دولت دونه ډېر دی چې د جهازران کپنی مالک یم دا ټوله کپني سره ده دې مال و دولت دې څوک واخلي خو ماله دې دا علاج وکړي چې دا سترګې د په خپل اختیار ښکته پورته کوم اوس به د دنیا قدر درته معلوم چې ټوله دنیا څه شی دی ستا په دې بدن کې چې دا کومه سترګه دا د دې ټولې دنیا نه قیمتي ده د ټولې دنیا نه قیمتي ده دا یوه سترګه دغه شانتې شوله او که دا یوه ژبه دې بېکاره شوله په زړه به دې ډېرې خبرې راځي او څوک به پرې نه پوهېږي ته به په اشارو کمه کمه خبره کوې زړه کې چې سراله فورا دې ژبې ته راللو ته هر چا ته خپل د زړه هغه خبره ښکاره کولی شي خو که دا ژبه دنه بند شوله بیا به څه وکړې او دې سترګو کې الله پاک 14 کروڑه بلپونه جوړ کړي دي 14 کروڑه بلپونه دي او د هر یو بلب په دې کې ځان له کار دی
شپږ لکه بلپونه په دې کې د دې دپاره دي چې تا ته رنګونه وښیي چې تور سپین زیړ سور وغیره دا ته وپېژنې شپږ لکه بلپونه په هغې کې لګېدلي دې ځای کې او څه بلپونه پکې دی دی چې تا مخې ته فاصلې اندازه صحیح ښیي که دغې بلپونو کار پرېښوده ته به ورکوټې قدم واخلې نالی کې به کنده کې به پروزې ته به اوږد قدم واخلې بې ځایه به فاصلې ناپ نشي معلومولی نو دې سترګو کې الله داسې بلپونه لګولي دي چې ستا مخې ته څومره لار ده نو هغې کې ته پېژنې چې ګز فاصله کې کنده ده 1 فټ فاصله کې ده 2 ګزه کې ده نو د هغې مناسب ته قدم اخلې که دې بلپونو کار پرېښود تا ته فاصلې اندازه نه معلومیږي نامناسب قدم به والې کنده کې به پروزي بې ځایه به غرق شي دا 14 کروڑه بلپونه ستا په دې یوه سترګه کې لګېدلي دي که په روپۍ بلپ هم شي 14 کروڑه تا سره کم دي چې ته بیا ورکړې چې په روپۍ باندې یو بلپ شي او داسې د غوږونو ته که فکر وکړې نو ستا په دې غوږونو کې الله ټلیفونونه لګولي دي یو 2 لکه ټلیفونونه دې کې پراته دي په دې غوږونو کې نو ته په هر قسمه آواز اورې او پیژنې که دا کاڼه شي نو څه به ته جوړ شي غوږونه شته ورجاته به داسې کې سړی به یو شان خبره کوي او ته به اورې بل شان دی حج نه رالم نو یو سړی راله راغی نو زما هغه وخت کې مری خرابه شوې وه نو ما ته وې هلته څنګه وې نو ما ته هلته خو خو چې دلته رالم نو مری مې خرابه شوې شکر دی شکر دی اوس د هغه ذهن کې به څه کمه خبره ورغلي ما ورته زه بیمار یم راته شکر دی شکر دی دا د هغه غوږ کار نه کوم نو که د غوږو د کار پرېښو نو د وړو د لویو د خندا به شي او بیا به د په خپل هم په زړه بوج راشي چې خلک لګیا دي خبرې کوي زه یې نه اورم نو بې شمېره نعمتونه الله درکړل د دې نعمتونو به قدر وکړي الله چې کم سیز د پاره دا کم اندام جوړ کړی دی هم په هغې کې دې ولګو نو دا دې شکر ادا کړه سترګې خدای دې له درکړې چې د خدای قرآن پې وګوره تلاوت پې وکړه ژبه دې دې له چې تلاوت پې وکړه او دا سترګې الله دې له درکړي چې د خپل مور پلار ته پې لږ په مینه وګوره نو چې خپل مور پلار ته په مینه دې وکتل نو د قبول شوي حج عمره ثواب الله درکه حج آسان کار دی تقریبا 4-5 لکه روپۍ د حج داخله ده او منظوري دې راځي او که نه راځي په چل پوهېږي او که نه اخلاص پکې شته او که نه قبلېږي او که نه قبلېږي بې شمېره خبرې دي خو د پیغمبر علیه السلام هره خبره مبارکه 100% رښتینه ده مور پلار ته په مینه محبت وګوره د قبول شوي حج ثواب په ملو شو یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته ویل چې یو بنده د مینې محبت نظر مور پلار ته د ورځې 100 ځله وکړ نو بیا وی د الله در کې کمی نشته الله به د 100 حج ثواب ورکړي نو دا سترګې خدای دې له درکړي چې د خپل مور پلار ته لږ په مینه وګوره او مور پلار ته په مینه ولې نه ګورې ته چې ورکوټې تا ته به هغوی څونه کتلي د خپل مور پلار به تا ته څونه کتلي دا اندازه تا ته اوس نه معلومیږي خو زه ته خپل بچي ته وګوره چې د خپلو بچو ته ته څونه ګورې چې په غېږ کې والې په دواړه لاسه کې دې اوچت کړي هغه لا خبره هم نشي کړی معمولي مسکي شي او ته هم ورته وخاندې دی خو د اسم نه دی دا ماشوم دی وخت کې د اسم نه دی خو ته په لاس کې والې او ته اړی راړی او ورته خاندې خوشحالېږي نو دقه شانتې تا ته خپل مور پلار څونه ډېر کتلي دي کم از کم بدل خو ول اخلاص کوه چې مور پلار بوډاګانو کمزوري ته ورته وګوره که نه د دوی په کتو کې ثواب دی د دې مور پلار په کتو کې ثواب قرآن شریف ته کتو کې ثواب نو سترګې خدای دې له ده کې چې دې ته وګوره او د پردو نامحرم خلکو د نظر نه الله منې کړې نو دا سترګې دې له نه دي چې ته په پردو خلکو ته ګورې
پلارو کوڅو کې ولاړې او د سترګو نه د دوربین جوړ کړی لرې پورې چې څوک لاړ شي هم ورپسې ګورئ په دوربین کې صحیح کې دې ځای کې دا د سترګې نعمت دی او دا د دې سترګو د دې نعمت ناشکري او بې قدري ده او د خپل مور پلار ته چې وګورې خپلو بچو ته وګورې خپل قرآن ته وګورې دا شکر دی نو لئن شکرتم لازیدنکم کله دې نعمت د قدر وکړه الله به دا زیات کی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که ناشکري دې وکړه الله به درنه واخلي عذاب بدله درکړي غوږونه د ښه خبرو اورېدو دپاره الله درکړي ښې خبرې پې واوره د عمل کولو په نیت یې پې واوره اورېدل دې له کوم چې څه زده کړمه او زه پې عمل وکړمه زه بل ته ورسومه په دې نیت واوره غوږونه الله دې له درکړي دي دا نه چې په دې باندې پردې غیبتونه واورې غیبت پې واورې ناروا خبرې پې واورې چا سپکه پې واورې ګانا بجانا پې واورې ګانا بجانا دا چې اورېدل څوک کوي په دې غوږونو کې ویلې کړي سیکه به ورته الله ور واچوي په دې زړه کې نفاق پیدا کېږي چې ګانا بجانا یو ځای باندې اوبه تویږي 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 هغه ځای باندې شینکۍ زرغونه شي واښه پې راشي نو دا ګانا بجانا چې دې زړه ته ورځي ورځي نو دې زړه کې نفاق پیدا شي دې بندن آخر کې منافق جوړ شي په خولې کلمه وایي خو د زړه نه کلمه کټ شي دې منافق شي او د منافق سزا د عامو کافرانو نه بیا زیاته ده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د دنیا د زندګۍ ته فکر وکړه پیغمبران الله را ولېږل ورسره آسماني کتابونه راولېږل چې دې مخلوق ته سمه لار وښیي چې الله پسه رضا کېږي پسه خوشحالېږي هغه وکړه او په کومو خبرو الله خفه کېږي او ناراضه کېږي هغه مه کوه پس دقه د کامیابۍ لار ده د شریعت حکمونه منل دې کې کامیابي د شریعت حکمونه نه منل دې کې ناکامي ده الله دې ټول مسلمانان کامیاب کړي په شریعت احکامو دې الله پوي کړي او د عمل کولو توفیق دې الله نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين